لاله پلار مو ملاړو د دنیا نه او که نه څه نه څه جایداد چې دی دا په خپله کې تقسیم کړو جایداد څه دی خو درې څیزه دي یوه چیلۍ ده او کټ څادر دی یو کاغذي بوټی دی دا به په خپله کې تقسیم کړو چې څنګه ستا خو ښه وي ورور جان دا به داسې چلو کړو دا به په خپله کې نیم کړو څنګه به وروره دا په ټوکه به کټ کوو دا به کټ کوو نه کمکله دا چیلۍ ده مخکې ایسه تا شاتنۍ ده ما ټیک ده وروره چې څنګه ته ښه دا کټ دی او دا څادر دی دا د ورځې ستا او د شپې ده ما صحیح دی وروره بل د کاغذي بوټی دی لاندنۍ ستا برنۍ ده ما ټیک ده وروره چې څنګه ته وې تابعدار چیلۍ ده مخکې نه ستا شاته ما او کټ دی او څادر دی دا د شپې دی ما د ورځې ستا کاغذي بوټی دی لاندې نه ستا برنۍ ما صحیح ده په دې او تا ته اعتراض نشته اوس بس ټیک ده وروره ستا د انصاف فیصله کړې ده ما ته هېڅ اعتراض نشته زه اوس لاړ شه چیلۍ ته خوراک مرک واچو دا ستا ذمه وجه مخکنۍ سه ستا ده صحیح ده او دا مړه کوه ټیک ده وروره زه ګی ورچوم ها رور دی وي نو داسې دی وي چیلۍ ده خوراک څښاک به دی ورکوي وایي به ته زه دی شم کاغذي بوټی دی کاغذیان به دی نه خورم او اوبه به ته دی اچوي او کټ څادر دی د شپې پکې زه ویده کېږم او د ورځې خو اصل دغسې پروت دی زه دی پکې ویده کېږم خوره که نه نخرې ولې کې ها وروره مړه شوه او وروره بلکل فل شوه ځه ته اوس ورځه دې نه زه پیلې شم اوس تا کار ختم شو ما ته پی نه راکې تا نه خو یو خبره یېرېږي تا ته ما ویل نه مخکنۍ ځای ستا شاتنۍ ده ما بس ټیک ده 2 hours later. وروره پی دې ولېشل او پی مې ولېشل او داسې چلو که چې هغه کاغذي بوټی به درنه وچې دې ته اوبه اچو که نه ستا ذمهواري ده زه ورځم صحیح ده زه ورشه دې بوټي لاندینۍ حصه د ما وچېدو ته یې نه پرېږدم ورور کاغذي ته مې اوبه ورکړي دا اوس شپه کېدو واله ده او زه ویده کېږم او ته ورشه ډېر ساړه دی زه به ویده شم تا نه یو د هېرېدو داسې نه دغه کېږي تا ته ما ویل چې شپې نه ما ده او د ورځې ستا ده چې کله ورځ شي بیا یې وړه که نه ټیک صحیح ده